په نړۍ کې ډېر پټ ځایونه شته، خو یو ځای شته چې د زرګونو نظریو، سوالونو او افواهاتو مرکز ګرځېدلی. یو داسې ځای چې خلک یې شاوخوا ګرځي، عکسونه اخلي، خو دننه څوک نشي تللی. دا ځای د ایریا 51 یا د 51 ساحې په نوم یادېږي. د امریکا د نیواډا ایالات په زړه کې د غرونو تر شا په دښته کې یو ځای نظامي کمپ دی. یو کمپ چې د نقشې نوم یې ایریا 51 دی، خو حقیقت یې تر نن ورځې پټ پاتې دی. د امریکا حکومت تر ډیرو کلونو دا هم نه منله چې دا ځای موجود دی، خو خلکو لیدلی و، خو نه پوهېدل چې دلته څه روان دي. بعضې خلک وایي چې له اسمانه یې عجیب څراغونه لیدلي، الوتکې یې لیدلې وې چې غږ یې نه درلود، او د شپې ناوخته حرکات چې ذهنونه یې ګډ وډ کول. دا کیسه دلته نه ده پیل شوې. راځئ شاته ولاړ شو. 1955 میلادي کال د سړې جګړې دور و. امریکا ته اړتیا وه چې داسې الوتکه جوړه کړي چې شوروي اتحاد یې کشف نه کړي. د امریکا CIA استخباراتي اداره د ګروم لیک د نیواډا په سیمه کې پټ مرکز جوړاوه. هدف یې U2 د جاسوسۍ الوتکه آزمایښت و. د دغه ځای نوم ټاکل شوی و ایریا 51. یوه ساده بیخي غیر رسمي نوم، خو د رازونو کور. دلته هر څه محرمانه و، نه څوک خبر و، نه چا پوښتنه کولی شوای، او دې راز د خلکو ذهن ته ځای ورکړ. شکونه، سوالونه او افسانې پیل شوې، خو یوې پیښې د شکونو اور بل کړ. 1940 کال روس ویل نیو مکسیکن یوه الوتکه لویږي. پوځ وایي دا یو عادي هوایي بالون و، خو خلک وایي نه، دا ناپېژندل شوی شی و. او له همغې ورځې د ایریا 51 په اړه نظریې زور واخیست. خو بیا یو نوم د نړۍ پام را جلبوي. باب لیزر په 1998 کال کې یوه مرکه خپریږي. لیزر وایي ما په یوه کمپنۍ کې چې نږدې ایریا 51 ته وه کار کولو، هلته ما داسې الوتکې ولیدې چې هیڅ دغه دنیا کې نه وي لیدل شوې. یعنې ډېر عجیب او غریب شکل یې درلود، داسې پرمختللې ټکنالوژۍ چې انسان یې نشي جوړولی. ده وویل زه پوهېږم دا تخیل نه دی، ما خپله لیدلي یو عجیب فلز انجینونه چې د جاذبې خلاف یې کار کوي او د انسان له پوهې ډېر وړاندې و. خو حکومت څه وایي؟ هیڅ نه تایید کوي نه رد کوي، یوازې چوپتیا. دا چوپتیا له شک نه خطرناکه ده. ځکه سوال دا دی که دغه نفر چې لیزر نوم لري دروغ وایي، ولې حکومت غلی دی؟ او که رښتیا وایي نو موږ له څه شي ناخبره پاتې یو؟ خلک بیا عجیب څراغونه ویني، الوتکه چې غږ نه لري، حرکات چې د طبیعي فزیک خلاف دي. ځینې وایي دا ټول پوځي ټکنالوژي ده. پټ ازمایښتونه د F-18 الوتکې لکه B-2 بمباري الوتکې ایریا 51 چې همدلته پکې ازمایل شوې. خو پوښتنه لا پاتې ده، ولې دومره محرم او پټ؟ ولې تر دې حده بندیز؟ ولې خلک خبرداري ترلاسه کوي چې که ننوځي نو ختم بشي؟ آیا دا ټول یوازې د یوې الوتکې ازمایښت دی یا یې تر شا بل څه روان دي؟ په 2014 کال کې په رسمي ډول CIA ایریا 51 ومنله چې شتون لري، خو زیات یې بیا هم محو کړل. دا ځای د امریکا تر ټولو ستر راز دی. په 2019 کال کې یو خطرناک خوځښت پیل شو، سټورم ایریا 51. زرګونه ځوانان وایي راځئ ټول یو ځای شو او دا راز افشا کړو. حکومت خبرداري ورکړ، پوځي ځواکونو په دروازو کې سنګر ونیولو، هیچا ته اجازه نه وه، او بیا خلک غلي شو. سوالونه ژوندي پاتې شول. آیا هلته واقعا فضایي مخلوقات دي؟ آیا که موږ یوازې یو او که نه یو نو ولې حقیقت نه راښودل کیږي؟ ځینې پوهان وایي که حکومت فضایي مخلوقات پټ کړي، نړۍ به ګډه وډه شي، مذهب، سیاست، اقتصاد ټول به ولړزېږي. نو شاید دا پټول د نظم د ساتلو لپاره وي. ایریا 51 یو داسې سوال دی چې تر اوسه ځواب نه لري. دلته د صحرا په زړه کې د غرونو تر شا یو ځای پروت دی، نه کړکۍ لري نه نښې، یوازې دیوالونه، الوتکې او رازونه. ایریا 51 دا د پوښتنو کور دی، د نظریو خونه، او شاید د نړۍ تر ټولو ستره دروازه د بلې دنیا پر لور وي. تاسو څه نظر لرئ؟ آیا ایریا 51 مخکې مو دا نوم اورېدلی و او هلته واقعا څه روان دي؟